السلام عليكم من والدم صديق الرحمن سواته او صديق الرحمن بچي بل ګرم موسو ټک پہچان وکاله خپل او مخکې مزه او موږ په ډرامه کې ځه ولي صديق الرحمن بچي ګرم موسو الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو دا وخت دا ټیم د سواد پیزاګټ کې موجود یم قدرمنو کتونکو دا خوا کې تاسو زما سره ویني دا بنده به تاسو لیدلې وي اورېدلې به هم وي د ګل چاحت سره په هر ویډیو کې چې د دوی هغه کردارونه چې دی هغه شوي دي او تاسو د وړاندې راغلي دي صدیق الرحمن چې دی د سواد اوسیدونکی دی قدرمنو کتونکو او تاسو به لیدلې کتلې اورېدلې به هم وي چې هغه د ګل چاحت سره په مختلفو ویډیوګانو کې چې دی هغه به تاسو لیدلی وي چې هغې به ورته په یو ویډیو کې چې دی اواز وکړي صدیق الرحمن څنګه به وي صدیق الرحمن بچه صدیق الرحمن بچې چېرته یې نو په دغه باندې دی مشهور شوی او وایرل شوی په ټوله نړۍ کې چې دی د دغه ویډیو خوره شوی وه قدرمنو کتونکو ناست یو ورسره د دوی نه به هم دغه پوښتنې لرو چې آیا د ګل چاحت سره د دوی څومره وخت وشولو ګل چاحت په کوم ځای کې اوسېدل او دی ورسره په کوم ځای کې اوسېدو عتیق الرحمن صدیق الرحمن په دغه تپوس کو صدیق دا راته ووایي چې د ګل چاحت سره مو څومره موده تېره کړې وه یو میاشت پوره یوه میاشت او پوره او په کوم ځای کې پیښور بابو ګل شټاپ پیښور کې ګل چاحت له به تاسو څه کار کوو هغې به د هغې کار عوض یا تاسو له به پیسې درکولې او جی موږ یو کار به دس بل کار د کور کار شو جامې استري کول انځل دس دکان له راتله سوداګان صحیح او د هغې په بدله کې به تاله تنخوا درکوله او جی څومره 10,000 روپۍ میاشت 10,000 روپۍ میاشت به درکوله هغې خو د بلها ملکونو دورې کړي دي نورو ملکونو ته چې دی تللی ده چکرو لپاره تاسو هم چېرته به ولي ما ته یې ته به وځم کو ما یې زه ورسره نه تلم کوم ځای کوم ملک ته دوبۍ ته یې زه به وم دوبۍ ته نو ولې نه تلې بس ما ته معلومه وه څنګه معلومه وه بیا هم که نه زه لرې دس نه یم خوشحاله که نه جمعې که چېرته بیا مې پاتې که نو ښه دی د خپلې یېرې چې دی هلته کې داسې پاټونه یې راسره کړو لکه بیا انسان په ځان یارېږي که نه ما تللي وه چې لکه زه ورسره ځه که نه تلمه تا په تول تللې وه په ټول مې تللي وه صحیح دی داسې نه چې یو بل ځای کې مې پرېږدي او زما نه راشي او قدرمنو کتونکو د هغې که تاسو کتلی وي ګل چاحت د ډېرو ملکونو دورې کړي دي په چکرو تللی دي او عتیق الرحمن صدیق الرحمن د دوی دا نوم زما نه هېرېږي صدیق الرحمن چې دی دوی ورسره هلته کې پاتې کېدل او دوی ته دغه اپر هم کړی و دغه غوښتنه یې دوی هم کړې وه چې یاره زموږ سره یو ملک ته د چکر دپاره لاړ شه خو دی یېرېدو خیر د یېرېږم عتیق الرحمن صدیق الرحمن اوس راته دا ووایي چې یاره په سواد کې څه کار روزګار کوئ بس اوس په دې ډرامه کې لا مصرف یم بیا د نورو دغه سره کسانو سره ښه د نورو کسانو سره یې ډرامو سره ډېر څه وخت دی ډرامو سره مې ډېر ښه وخت دی دې پیډ ته څنګه لاړې د ګل چاحت دل دې پیډ ته بس هغه دوه جلاګان نه سره ملګری شو چې راویستم کنه زموږ د ډرامو شوق و ښه او دغه ته څنګه لاړې لکه په زور یې بوستې که نه په خپل شوق لاړې ګل چاحتو نه د ګل چاحت څنګه یا دغه پیډ ته د خواجه سراو منځ ته څنګه لاړې دا دوه اجلاګان نه سره میلاو شو خواجه سرا دو ولا راویستم کنه زه په ستانه پوهېدم په ناپوهېدۍ کې راویستم که پوهېدی نه زه بیا ولې راتلم خوشحاله وي په اول کې انسان خوشحاله وي که په آخره کې بیا نه خبر چې شي بیا عادت شي صحیح په دغه وخت کې تا چېرته ډانس یا داسې یو پروګرام لیدلی چې په هغه کې د ګډېدو او ډانسونو د درس غوبلو او تلو ډانس دې پکې کړی ما پکې نه دی کړی تا پکې نه دی کړی ګل چاحت سره به دغه پروګرامونه لیدلي او په دغه پروګرامونو کې هغوی ته مراعات سهولیات چې دي هغه ډېر زیات وي که نه تنګول وي او بدې ردې سپکې سپورې خبرې نه په هغې کې سهولت او دا نه نه تنګول دي تش ضلالت ژوند د ضلالت ژوند او صحیح
څه پیغام ورکوئ هغه ځوانانو ته هغه هلکانو ته هغه مشرانو ته مور و پلار ته چې کوم په خپل کورونو کې خپل بچي لري او هغوی هم دغه رنګې د غلطو محفلونو چې د رنګونه اخلي غلطو محفلونو ته ځي نو څه ویل غواړي هغو دې د ځان ډېر خیال وساتي که نه بیا به خراب شي خفه به بیا وروسته هغو دې د ځان ډېر خیال ساتي صحیح ده د دې نه دې ځان وساتي دا کار ښه نه دی او کار ښه نه دی تا پسې اوس په کلي کوڅو کې په لارو ولو کې خبرې کېږي او که نه ډېرې کېږي څه وایي بس خلک راته دغه یو علوم وایي نو څه نوم وایي اجلا وایي مور و پلار وروڼه خویندې دې شته دی شته هغو به څه ویل څه غوسه قار او قارېده به وي قلار شو صحیح ته نه قلارېدی زه د عادته مجبور وم عادت او که نه اوس دې صبر شوی زما خیال دی بس صبر شوی کوتنی یم که الله دې راباندې خپله رحم وکړي نو صحیح ده بیا دې پیټ ته نه ځي او بیا به نه ځمه چې یو پیر زما زړه صبر شي نو ګل جهاد چې دی ورڅه وړاندې میاشتې مخکې چې دی په تبلیغ په لاره کې وتلی نو هغه بیا د خپل زوړ حالاتو ته راغلی دی هغو ته څه پیغام ورکوي زه دې خلکو ته دا پیغام ورکوم چې څوک تبلیغ له ځي نو اول دې ځان وتل او بیا دې تبلیغ وروسته نه دغه کوي چې بیا دې راوځي واپس نه راوځي چې بیا په تبلیغ پورې خبرې نه کوي تبلیغ نه شرموي ځان نه شرموي او که ځان او که شرمېدلی کړو چې تبلیغ ونه شرموي که نه دغه چې لکه ځان اول په تول وتلی نو بیا الوځئ چې ځان یې نه وي تللی نو بیا څه شي له ځئ که نو اوس ما ته دنیا خلک وایي تا تبلیغ له لېږم که ما ځان تللی چې زه وروسته راوځم بیا ځان ښه شرموم د هغې نه دا پکار ده چې نه ځم صحیح ده مخکې د څه سوچ ته څه فکر لري چې یاره زه به آینده څه لا عمل کوم څه کار روزګار به کوم یا ته خو وایې چې یاره ما سکول نه دی کړی نه مې د مدرسې سبق ویلی دی نه د سکول په شا تلی یم نه په مخه تلی یم بس څه ووایم څه نه شي ویلی قدرمنو کتونکو داسې چل دی چې صدیق الرحمن چې دی یو عاجزی بنده دی او دا به ووایم چې غریبانان دي د غریبي کورنۍ سره تعلق لري او مور او پلار وروڼه خویندې چې دی هغه شته دی په دنیا او الله دې لري په غریبۍ کې ژوند کوي او غریبي دا بېوسي ده او مجبوري ده دی دا وایي چې یاره زه چند کسانو دغه پیل ته به وستی وم یعنې د خواجه سراو او په زور یې به وستی وم د هغې نه پس چې دی زه بیا راغلی یم دغه پیل دغه دنده چې د هغه زما نه ده خوښه د زړه په چاودو تللی وم بیا چې دی د زړه په چاودو راغلی یم خوشحاله پکې زه نه یم او وایي زمونږ په رنګ نور چې څه هم دغه رنګې ټرانسجنډر دي یا خواجه سرا دي هغوی هم په دې پیړ کې خفه دي خو کار دې شوی دی کورونو نه وتې دي که خیال وکړئ قدرمنو کتونکو نو زمونږ پښتانه ډېر حیادار خلک دی نو خپل بچی چې دی هغه په داسې پیړ کې نه ویني او کچری بیا هم دغه پیړ ته لاړو نو زمونږ مشران چې دی هغه بیا دغه خپل بچی خپل کور ته په خپله درشلې نه پرېږدي نو قدرمنو کتونکو هم څنګه چې صدیق الرحمن دا خبره وکړله چې یاره تاسو په خپلو بچو باندې هم نظر وساتئ خپل ماشومان چې دغه کنټرول کوي د داسې غلطو ځایونو نه محفلونو نه وساتئ چې هغه بیا داسې رنګې لار نه اختیاروي کومه چې دغه خلکو اختیار کړې وه دغه لارې چې د هغه بیا بدنامه کړله داسې زیاتره ګلوکاران فنکاران چې دي هغه تبلیغ له لاړو دغه ښایسته ښکلې لارې له د نبی علیه السلام سنت طریقه د تبلیغ او دغه یې موږ ته پرېښودی چې دغه لاره کې به موږ ګرځو دغه د دواړو جهانو د کامیابۍ لاره ده خو بیا هم څه چند داسې کسان وي چې هغه دغه لار بدنامه کړي او د الله او د الله د رسول هغه طریقه کار چې د هغه پرېږدي او بیا هغه ګندګۍ له راشي نو داسې نه ده په کار ګلشاد له څه پیغام ورکول غواړي ګلچات ته دا پیغام پکار دی چې لکه ته اول دغې لار ته ولې وتې او د چا په خبرو په کمنټسونو په دې پسې مه ځه د چا به دې نه اوري دا خبر په تبلیغ کې ناسته وي الله پاک د باندې یو پیر رحم کړی که بس هغه الله پېژندلی و چې ځکه ترې راووت الله به چې لکه دکونه ما پې دومره دغه وکړو نو دکو دې لکه بس ځان دغه کې سم کړې که نه چې بس نه قلارېده
هغې لکه یو انسان چې بل شرموي نو هغه بیا په بل ته ځای کې شرم وکړه که نه مثلا چې چا کړی هغه الله شرمولی کور او نغرې ولا الله وران کړی. تاسو سره زیاتی شوی د ګل چاهت په دغه پېښور کې اوسېده که کم ځای کې؟ پېښور کې او بس زما سره د دې د لاس په ما باندې غوږونه هم نیوی شوي او غوږونه ویړ خو به تاسو هم کتلی هغې د باندې نیولي وو؟ دلته یو اجلا دی علامت العلوم دی اوس په کراچۍ کې ده. ښه نو هغې رابه هم د دې ګلچا ته لاس ونیوی. ګلچا سره دوه کسانو لکه د دې اجلاګانو سره په خپل میز کې جنګ و. زه پوه نه شوم ما په بیزاګر په پاره کې رانه انټرویو اخیسته ویډیو داسې رانه وکړه اجلاګانو ته یې سینډ کړه. زه پوه نه شوم ما پس خبرې وکړه بیا بل اجلا راټینګ کړم او خبرې وویوالمه کنځلې رانه وکواږلو چې په هغې د لاسې زه هم میاشت کور ته نه پرېښودمه کنده ما په قصد نه هغه ویډیو نه وکړی خلک ما ته بار بار ویوي ته صحیح ده. که ګل چاهت دا ویډیو ګوري او بیا پکې کمنټس وکړي چې یاره صدیق الرحمن زما خواله بیا راشه سری خیر بس زه خو بیا د چا خواله نه ځم. چا خواله نه ځي؟ بس صحیح ده. دغه لار دې پرېښوده؟ صحیح. دغه څه قصه وه هغه ولې ګرم و؟ دا بس ولې صدیق الرحمن بچی ګرم اوس ګوټکه ګوټکه الله ډېرې تېرې راکړې دي بس زما مشهورې ده خوښ وکړو داسې نو موږ ځان یو لمر هغه وکړو نیت مې صفا وکړو رخ شو که بیا هم په بې ځایه رخ شو. او ستا نوم پکې څه و؟ صدیق الرحمن زه که یو قیمتي دانه یم که چا پېژندلې نه یم او قیمتي غمی یم په هیرو کې پټ لالې اوا لکه او همدا ګانو که ګلپاڼې په ما پس ورتپلې ویل دي چې زه یم قیمتي غمی کم زه یم قیمتي غمی زما دا ګانه ډېره خوښه ده. سره ووایه قدرمنو کتونکو صدیق الرحمن سره دغه لږه ونته کېناستې زمونږ د دې مطلب او مقصد دا و چې آیا د دغه ببر سر نیولی دی او په پابند حال دی داسې نه ده د دوی غریب دی وایي چې زه په خپل هوش کې نه یم نو په خپل هوش کې چې دی خامخا دی ځکه هلک دی ځوان دی ښه برابر دی ټیک ټاک دی خو داسې مجبوریانې شته دی په شاید ډېر زیاتې مجبوریانې دي چې هغه د کور د طرفه به وي یا به د چا د طرفه وي نو مجبوري ده بېوسي ده غریبي ده. قدرمنو کتونکو هیله کومه چې تاسو به دا ویډیو خو خوښه کړې وي او د را روانې ویډیو پورې ضرور اتل ورکړئ اجازه تاسو چې چېرته هم یې ښاد اوسئ آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. کور مو ودان د لوی الله پامان.